یاره زه به دشمن نه ډېر زیات تنګ شوم. زما دا ورور ورسره مو ګرځي. داسې شی کوم چې ټوپکمارانو سره دوستي کوم چې دشمن د یخ ختم کړم. ورځم چې دشمن مې د یخ ختم کړم. یاره ډېر وخت شو څوک هم نه دي کوتره کړي. دا دې څوک راپېښ کړي چې کوتره یې کړو. او کنه سردار څوک نه دي ولیدلي. دا وختونه بېتوره ده. او کنه سردار دی په منځله کې ناست و چې څوک راځي د مخ سره به یې وچاو. السلام علیکم. خبر کوئ ډوز ونه کوه. دا څوک کېنه کوم کېنه. څنګه چل دی په ښه نیت رالي که په بد نیت رالي. خبره داسې ده زما یو دشمن دی خو د هغه سره زما رور ګرځي. زما د دشمن د مخې نه ختم کړه او چې څومره پیسې یې دی هغه پیسې به زه تاله درکړم. خو زما د دشمن ختمول دی او زما رور ته به غږ نه کوي. مونږ هم دې کوتره کولو ته ناست یو خو شرط پکې دا دی چې لس لکه روپۍ به راکوي. زما دشمن کوتره کا او د پیسو نه بېغمه شو. دا واله 5 लाख روپۍ چې کله زما دشمن کوتره کو 5 लाख روپۍ به زه د هغې نه پس پیدا شي. ستا دې پیریان ګرس دشمن به دې کوترې او سر به یې په لاس کې راوړم او زه ته پې ورځه د قبر انتظام کوم. زما خو هم داسې داسې نن به دا ورځې نه سور وکړي ځکه چې ښکار راته میلاو شو. ځای چې کسان کوتره کو چې نور پیمنټ راته میلاو شي. کسان خو داسې ناست دي چې په دې کې کم یو دشمن دی او کم یې رور دی. مونږ ته خو یې پته نشته. اور شاید بانو کوتره کوي مونږ کیسه نه کېږي. سردار زنګه یاري خو څه د شګو دیوال نه دی چې اوبه به ویسي او رقیب ته وایه بدې مونږ ډېره خواري کړې ده. ځای چې ځو خپل کار وکړو. دشمنه ما یو جذبي هغې نه م خلاص کړم. دشمنه را دندې ونه ګرځي. ورځمه دشمن خنانۍ ورځ شي. یاره دې ورځ خو نن ډېره مزه وکړه. هم ووجله خو چې یو بل میلاو شي. السلام علیکم سردار. وعلیکم سلام. څنګه مې راپېښه وکړه. سردار صاحب کار مې دا دی دشمن مخ نه ډېر کا پیسې ټینشن مه کوه. دشمن نوم دې راته وایه ماښام ته د قبر بندوبست کوه. یواله پیسې دشمن نوم دې کې تو پې ورځه دشمن نه دې بېغمه شه. 3 hours later. نه ته خو ما دشمن یاد کړو. ته خو سر زما رور هم ووجلو. سردار تا د غواړي چې زما دشمن ولا تا خو پکې زما رور هم ووجلې دا اخر ولې. تو خو دې د رور فکر کې او ما خو ستا په سرو پیسې اخیستې د مرګ خولې له راغلې. A few moments later. د ویډیو دا مقصد دی چې تاسو په خپل لایف کې ډېر کسان فیس کړي چې هغو پرې کار وکړي او وروسته سوچ وکړي. موسټلی دا مسله چې ده په پښتنو خلکو کې ده. پرې هغو کار وکړي او وروسته بیا سوچ کوي.